السلام علیکم دوستانو. اکثره ملګري ما نه دا پوښتنه کړې وه چې یاره موږ کولی شو په مایکروسافټ ورډ کې محاسبات ترسره کوو، کالکولیشن وکړو. جواب دا دی هو، تاسو بالکل کولی شئ چې په مایکروسافټ ورډ کې محاسبات ترسره کړئ. ایون تاسو کولی شئ فرموله هم استعمال کړئ. نو دلته مایکروسافټ ورډ کې ما مخکې نه ټیبل ډرا کړی دی او دا هر څه ما مخکې د دې لپاره اجرا کړي دي چې یاره موږ سره وخت ضایع نه شي او ویډیو ستړی نه شي. نو دغه کالمز دي ما سره او زه غواړم چې دا راجمع کړم. نو اوس دا خو زه منول هم کولی شم چې راجمع یې کړم، کلکولیټر نه کار واخلم. خو کله که داسې وي چې یاره ما سره یو ډیټا ډیره زیاته وي، ټیبل ډیر زیات غټ وي، نو دا منولي ډیره سخته ده. اوس دې کې شک نشته دی چې اکسل دا بیسټ ده د کلکولیشن لپاره. اصلا د محاسباتو لپاره اکسل استعمالي. ولې کله داسې وي چې یو شخص ډېره زیاته خواري کړي، یو ښه فارمټ انتخاب کړي، یو ټیبل یې جوړ کړي، چون دی نشي کولی چې دغه ټیبل د انتقال کړي را اکسل ته او بالاخره پې هلته کار وکړي. نو دلته هم دوی کولی شي چې په مایکروسافټ ورډ کې د محاسباتو کې دلته زه غواړم چې دغه راجمع کړم، دا کالم راجمع کړم. نو د همدې کار د اجرا دپاره زه څه کوم، د کیبورډ نه کنټرول پلس F9 راخلم. کنټرول F9 دا زه پرس کوم او د هغه نه بعد کیبورډ نه مساوي علامه SUM سم قوس شروع او هغه نه بعد اباف. د اباف نه وروسته زه قوس بندوم. تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر نه F9 بټنه پرس کړئ، خو چون زه دلته دا ځکه نه پرس کول غواړم چې دلته زه ویډیو شروع ده، نو ما سره مشکل پیدا کوي. رایټ کلیک او دلته اپډیټ فیلډ اخلم، دا ما سره خپله راجمع کړي. دلته که زه کله د اعدادو ته تغییر ورکړم او د نتیجې ته راځم، اپډیټ فیلډ اخلم، نتیجه ما سره خپله اتومات شکل سره اپډیټ کړي. اوس یو شخص د هغه وایي دغه د ټولې فرمولې دا زه نشم حفظ کولی. د دې لپاره اسانه لاره بله هم شته. هغه داسې تاسو دلته لیاوټ ته راځئ او په لیاوټ کې دې ځینه فرموله باندې ډبل کلیک، هغه نه بعد تاسو ګورئ خپله دې فرموله واخیستله. فقط دې ځینه اوکې پرس کوم نو ما سره جواب راغی. معنا دا ده چې دا کالم خپله راجمع شو. تاسو کولی شئ چې رام راجمع کړئ. ګورئ دلته زه ودرېږم، فرموله باندې ډبل کلیک او د هغه نه بعد د قوس کې دی نه ګوره مخکې ما اباف لیکلی اوس لیفټ راغی. که دلته چېرته لیفټ نه لیکل شوی تاسو کولی شئ چې منولي مې لیکئ. اوکې مې دلته پرس کړو نو جواب ما سره راغی. نو خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شوي اوسېږئ. نیکسټ ویډیو پورې چې زه ستاسو خدمت کې حاضرېږم، په خدای پاچا مو سپارم.